یاره باچا پسې ګرځم یاره دا به چېرته وي یاره سمندر خان نه ښکاري په ګرځېدو ګرځېدو پسې خپې ماته شوې چې دا به چېرته وي او لکه یار عمر یې ډېر دی یار دا سمندر خان نه دی باچا دی په خیر سمندریان څنګه یې والله په ګرځېدو ګرځېدو مې خپې یم ستړی شوې یار خدا نه در پسې ګرځېدم مال سړی ورک د موبایل کې چارج هم نه و چې ما ویل په څه به ورته کال کومه یار چارج مارج پرېږده خو دا ډېر ورځو شو ګلابي هم ونیلي یار چا به چېرته یار که نه یاره دا زما په ذهن کې راغلی یاره ډېر زبردست هلک و خو دا نشې تماشې شروع کړې اوس پته نه لګي چې چېرته به یار هغه ته خو په نصیحتونو زمونږ هم دا خولې ستړی شو په هغې باندې چا نصیحت اثر نه کوي یار یقینا ستا خبره ټیک ضروره خو دا ډېر زبردست هلک دی او بیا زموږ دوست هم دی ځکه چې تا به چا ظالمانو په دې نه شور اړولی راځه چې لاړ شو سر ته یې پیدا کړو نصیحت ورته وکړو خو چېرته خدای پاک ټیک کړي یار بیا خو د سمندري خبره ټیک وکړه راځه چې چېرته معلومات یې وکړو یار یار والله ډېر پسې وګرځېدو خو پته نه لګي چې چېرته دی یار لکه باچا دغه ګلابی نه دی تا دلته څه کوي د خدای بنده یار د دې پوټو د خدای بېخو بازیو څومره خواږه دوستان رانه پردي شو او هغه خواږه دوستان رانه پردي شو پته نه لګي چې باچا به چېرته یو هغه سمندری به چېرته یارې ګلابی نه دی بخیر ګلابیه هلکه دا څوک دی په خیر هلکه دا خو معیار یارې په خیر دا راته ووایه چې ګورئ تاسو نو زما ګیله ده یارې تاسو زما د تپوس ونه کړو یار ګلابیه دا تا په ځان څه وکړې مړه یار ته ولې چا ته یې نشو راواړولې یار تعلیم هم رانه پاتې شوی پهله ما سرګټ شروع کړه ما ته پته نه وه چې زه به دې حال ته راسم اورې خو چا ظالمانو په ما پوډر اسکل په سرګټ کې یار ته کېنه ګلابي دی خو زموږ سره یار نه بس یار ما په خپل حال پرېږده اورې بس زما د دې دنیا ناسم زړه تور دی اورې خپل تعلیم دی تباه برباد کې چا ته یې نشو راواړولی یاره دا ګلابی خو ډېر ښه سړی و او یاره بېرته تعلیم یافته هم و دا چا ظالمانو پې دا نشې وکړې چې زموږ نه یې جدا کړو یار د ګلابي دا حال مې چې ولېده والله د زندګۍ نه مې دا زړه موړ شو یاره دا خو موږ دې خلکو ته وایو چې لکه سګرټ مه څکئ ځکه چې اول تش سګرټ څکي بیا د هغه نه بعد چې کوم دی چرس شي بیا د هغه نه بعد پوډر شي نو دې نشې چې کوم دی د خلکو نه ښکلي ځوانان بلکې دوستان جدا کړي یار سمندري او په ګلابي خو الله رحم وکړي یار ما دې ټولو پښتنو ته یار دا دغه دی چې بڼه خپلو ماشومانو تعلیم وکړي د نظر نه لاندې ساتئ یار او که نه یار بیا راځئ چې موږ په دې خپلو ماشومانو باندې چې کوم دی خیال وساتو داسې نه بیا یې حال د بس یار راځه چې زوی یار یار سمندر خانه ما خو د ټولو پښتنو ته دا ریکویسټ دی یار چې دې نشو ته ماشومونه څه نه جوړېږي یار خپل تعلیم ته پام وکئ مړه خپل را روان مستقبل ته سوچ وکئ دې نشو نه څه جوړېږي د ګلابي په شان ښایسته ښایسته ځوانان هغه دی وګوره پوډرین شو یار او که نه یار بس زه دې خپلو وروڼو ته دا وایم چې خدای ته وګورئ چې په دې خپلو بچو باندې تعلیمونه وکئ او د خپلو بچو د چې کوم دی ډېر زیات خیال وساتئ هسې نه چې بله ورځ د دوی مستقبل تباه شي